د ښار میشتېدنې کلتور د غوره طرحو وړاندې کولو لپاره د خوست ښاروالۍ له لوري دغه کنفرانس برابر شوی. په دغه کنفرانس کې د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون، احمد شاه ابدالي پوهنتون او د پامیر نیمه لوړو زده کړو له لوري د ښار میشتېدنې کلتور په اړه د کنفرانس ګډونوالو ته د ښاري کلتور اړوند عامه پوهاوی ترسره شو. د دې نه هدف دا ده ترڅو زموږ هغه ښاریان چې د دې برخې سره نااشنا دي دوی د خپلو حقوقو او مسؤلیتونو څخه خبر شي، هم ادارې او هم زموږ وګړي. نو په دې کې تقریبا 2 میاشتې وخت اکاډمیکو مرکزونو یا دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوی ترڅو دوی خپلې غوره طرحې زموږ سره شریکې کړي، چې په دې کې د خوست شیخ زاید پوهنتون، همدا ډول د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې او پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې طرحې زموږ سره شریکې شوې وي چې ګډونوالو ته دوی خپله دغه طرحې وړاندې کړې او د دې ترڅنګ د ارزونې کمیټې له لوري دغه طرحې وارزول شوې چې احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې لومړی مقام، د شیخ زاید پوهنتون طرحې 2م مقام او د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې طرحې 3م مقام ترلاسه کړ. بلخوا د کنفرانس ګډونوال د ښار میشتېدنې کلتور په برخه کې دغه کنفرانس مهم بولي او دوی وایي چې ښاري کلتور د ترویج په برخه کې باید ټول وګړي کار وکړي او عامه پوهاوی ترسره کړي. دا یو ډېر ښه ګام دی. په دې کې زموږ ټول د وطن تحصیلي نهادونه هم دا وجیبه ده او هم دا کولی شي چې دولت ته ډېرې ښې طرحې ورکړي. د دې دپاره چې زموږ څومره هم دا پوه خلک دي، زموږ علمي کادرونه چې دي دا په پوهنتونونو کې دي، او دې ترڅنګ زموږ دوی کولی شي، زموږ استادان کولی شي، زموږ تحصیلي نهادونه کولی شي چې هم خپله استادانو په واسطه او هم خپل محصلینو ته په دغه کې پروجیکټونه پروژې ورکړي چې د ښاري کلتور په اړه خپل وړاندیزونه، خپلې طرحې چمتو کړي او د دولت سره یې شریکې کړي. دغه ښاري کلتور نو دې خاطر هم ډېر مهمه ده چې دغه ښاري کلتور په سم شکل پلي کولو لپاره دا د دولت وظیفه هم ده، د خلکو وظیفه هم ده، خو ډېره توجه د ښاروالۍ او د ښارسازي جوړیږي چې ښاروالي په خپل چوکاټ کې د ښاري حکومتولۍ په نوم یو ارګان لري چې په منظم ډول خلکو سره عامه پوهاوی ورکوي، خلکو ته سهولتونه آماده کوي. د یادونې وړ ده چې د دغه کنفرانس غوره طرحه به د زون په سطحه 15 غوره طرحو ته ورشامله شي، وروسته له هغه به له مرکز کابل سره شریکه شي.